کوشش وکړ او زیاتره ماشومان د يهودانو مکتب ته ولېږل ترڅو هغوی لیک لوست او همداراز د دنیا نور علوم هم زده کړي. د دې ځوانانو کار صرف زده کړه کول نه کوم تجارت لکه په نن سبا کې چې بورسونه یا سکالرشیپونه چې صرف د زده کړې لپاره وي. د نوي ځوانانو له ډلې څخه یو زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه د کوم چې د يهودانو څخه نه صرف عربي بلکې د يهودانو ژبه عبراني همداراز د ایران ژبه پارسی او یونانی ژبه هم زده کړې وه. کوم نه وروسته چې هغه د رسول الله صلی یو شخصي لیکوال شو، مطلب د قرآن کریم لیکل او همداراز نورو بادشاهانو ته د خطونو لیکل چې ډیر مهم کار و. قرار د دې ګروپ شمیر زیاتېدو چې تقریبا 15 تنو ته ورسېد. نو رسول الله صلی په مسجد نبوي کې دې ځوانانو ته یو ځای جوړ کړ چیرته چې د قرآن لیکل، یادول او نورو ته رسول کېدل. د هجرت نه صرف 2 کاله وروسته د بدر په غزا کې مسلمانانو ډیره لویه فتح حاصله کړه، د کوم له امله چې هغوی ډیر زیات بندیان راوستل او بعضې بندیان یې د پیدې په